بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن شپږم د دسمبر کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د سیمې او د افغانستان پاکستان د کړکېچ نړیوال ځینې واړه موضوعات دا مې راخیستي دي. انشاءالله ځکه چې درې موضوعات ډېر زیات اړین او مهم نو په همدغه درې موضوعاتو به زیات خپل تمرکز لرو. یو چې پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان په حریم باندې برید کړی دی، بل په پاکستان کې دننه کورني جنگ خواته تک مسله ده، او دریم د ولادیمیر پوتین سفر هندوستان ته او هلته د افغانستان په موضوع باندې خبرې. دا ډېر مهم موضوعات دي. راځم پرون ماښام ناوخته یعنی ماسخوتن ته نږدې وخت کې د پاکستان د خوا نه د افغانستان په سپین بولدک په سیمه باندې او د چمن په ساحه باندې د مرمیو باران وشو چې د هغې په مقابل کې بیرته عکس العمل وښودل شو او بیا دغه جنګ لمنه لږه لویه شوله او پاکستان د توپ د مرمیو نه او د راکټونو نه کار واخیسته. په اول ابتدایي معلومات دا و چې کورونه او دغه چتونه ولیدلي وو، د مرګ ژوبلې خبر پکې لا نه و. وروستو اور لمن زیاته شوله ځکه چې د تاسو دا خبر ما کړې وه چې اسلامي امارت هم هلته تیاری نیولی دی، پوځ دی دغه کړي وو، نو چې مجرد پاکستان برید وکړ، افغانستان د دې برید ځواب ورکړی دی او غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. په عین حال کې تاسو معلومه ده چې پرون بله ورځ چې دا اوازه وشوله چې سعودي کې نوی تړون شوی دی، نو ماته دا خبره وکړله، بالخصوص پرون په یو چینل کې یعنی چینل یک کې مې دا خبره وکړله چې د اول خو تړون نه دی شوی، هماغه اوربند لمنه اضافه شوې ده. بله خبر دا ده چې دا اوربندو دا مخه نه نیسي، پاکستان ځینې نورو مسایلو کې نښتی دی، هر آن ممکن دی چې دا دوباره په افغانستان باندې برید وکړي. لا د هغې خبرې نه یعنی 15 ساعته تیر نه و د هغې برنامې نه چې پاکستان برید وکړ. یعنی ټول زیاتره تحلیلګران په دې فکر وو چې بیا به جنگ نه کیږي او بیا به پاکستان برید هم نه کوي او اوربند شوی دی او ممکن چې د تورخم مسله هم حل شي او لاره خلاصه شي. خو ما په دغه ټینګار کوه چې دا شی امکان نه لري او د دې ریورس نه کیږي. تاسو وکړه چې دوی دوباره په دې سیمه باندې برید وکړ او دلته مظلوم خلک وژلیم دي، زخمیان کړیم دي، کورونه وران کړي دي او ډېر خلک مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي او د هغې سیمې نه وتښتېږي. نو د دې به کافي وضاحت به چې ځکه دا برنامه چې زه ستاسو ته کومه لا سحر نه دی، د نن ورځې سحر نه دی او د دې واقع نه ټول یو 15-16 ساعته تیر دي. د ده لپاره کافي معلومات لاسته نه دي راغلي، خو کله چې تاسو دا برنامه ګورئ په هغه وخت کې به کافي معلومات نور خپاره شوي او بیا کولی شم چې هغه بیا په بله برنامه کې تاسو سره شریک کړم. تر دغه دمه پورې دغه خبر را سره و. راځو پاکستان کې د پاکستان د پوځ ویاند محمد شریف چودري چې د ډي جي آی اس پی آر دی یعنی د اردو د اطلاعاتو ویاند دی او رئیس هم دی، هغه پرون یو ناببره توګه باندې یو پریس کانفرانس وکړ او په دې پریس کانفرانس کې د پاکستان په تاریخ کې په 9 کالو کې په هغه لهجه باندې د یو سیاستمدار یا د پاکستان په سیاست کې خبره نه وه شوې لکه پرون چې دوی وکړله او هغه وه د عمران خان په هکله. نه تنها چې عمران خان ته د غدار خطاب وکړ او د یو خاین خطاب ورته وکړ او دی ویل چې د ده ګوند باید بند کړلی شي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا د ځوان وزیر اعلی سهیل افریدي ته هم د بیادبي د ډېر معافي د سپي خطاب وکړ او ویل چې دا یو سپی دی غاپي، چې دا د ټولو هغه سیاسي آدابونه او بیا بالخصوص د داسې یو چا نه چې هغه په مقام او چوکۍ کې د دې چوکیګانو نه ډېر کم دی. د پاکستان لوی درستیز دی یعنی د منصب د مقام د لحاظ نه شلم یا د 22م رنګ یو افسر دی د دولت، عالی رتبه دغه نه دی چې دغه خو چون د ټوپکو دی زور دی دغه د شلم رنګ یا ګریډ 20 یا 22 افسر ټول پاکستان یرغمل کړی دی
او په ډیر جسارت سره او په دغه سره د یو دغه باندې یو وزیر اعلی ته د سپي خطاب وکړ چې د عکس العمل د پښتنو خونه ډیر زیات شدید راغلی دی او لوی شخصیتونو د خیبر پښتونخوا چې هغه د سنا او د پارلمان غړي دي او پخوانی وزیران دي دوی دا ویلي چې اردو باید ډیر ژر په دې خبره د ټول پښتون قوم نه معذرت وغواړي ځکه چې سهیل افریدي یو منتخب نماینده د پښتنو دی د پارلمان رئیس دی په حساب وزیر اعلی دی او د تسپکاوي پښتنو تسپکاوي دی او د تسپي ویل ټول پښتنو ته د سپي خطاب دی نو په دې اساس باندې باید دوی عفو وغواړي او کنه د دې شي لمن به ډیره لوی شي او د کېدې شي چې دا به نور ستونزې جوړیږي زه فکر کوم چې دا دلته نه دغه کیږي ځکه چې اردو خو بیرته معذرت نه غواړي نه عذر کوي او نه به دی په شازي خو زه لکه څنګه مې چې تیر هفته یو ځلې په سهیل افریدي باندې دغه خپل د صفحې او دغه ټریبیون نه مې غږ وکړ چې دغه اوس موقع ده چې پښتانه باید ودرېږي یعنی ګوري د افغانستان پښتانه ستاسو ملاتړ ته ولاړ دي او د خیبر پښتونخوا کې هم تحریک روان دی خو د ډیر اکثریت قاطع د یری نه غلي دي دا اوس د یری او د غلي کېدو وخت نه دی په دې وخت کې قیام پکار دی او سهیل افریدي ته دا پکار دی چې ټول پښتانه متحد کی او د پارلمان د لارې نه یو ریزولوشن پاس کی او وایي چې موږ د مرکزی حکومت سره نه یو او موږ جدا کیږو دا به ډیر یو موثره او دا بالکل یو قانوني حقوقي او د فدرالي سیستم سره برابر یو کار دی د فدرالي سیستم ویم د لپاره که مرکز سره تاسو جوړه نه راځي او هغه ظلم کوي تاسو نه استحصال کوي تاسو کولای شئ نه جدا شئ نو زما غږ دی د خیبر پښتونخوا په ټول پښتنو باندې او بل خصوص په وزیر اعلی سهیل افریدي باندې او بیا په ټوله کې په پی ټی آی یعنی تحریک انصاف باندې چې دغه ټول چې دی د قیام وکي او د مرکز نظام جدا اعلان کی او دا کار د پارلمان په ذریعه وکي ځکه چې کله پارلمان یو ریزولوشن پاس کی هغه د خلکو استازیتوب کوي او حقوقي شکل لري او هغه بیا په تاریخ کې څوک نور نشي ماتولی وایي چې د خلکو استازو دا فیصله وکړله چې نور به مرکز سره نه یو بنان دا فیصله وشوه دا یو غږ دی چې په دې باندې په دغه وخت کې لازمي دی چې باید وشي ترڅو دغه د پښتنو مسله ده شي او ټول پښتانه متحد شي یو لوی افغانستان او لوی پښتونخوا سره جوړ شي دا به یو ډیر مثبت اقدام وي بل خبر دا ده چې پوتین هندوستان ته سفر کړی دی الته د هندوستان د رئیس جمهور سره او همدارنګه د صدر اعظم سره ملاقاتونه کړي دي او ځینې مرکې هم د هغوی د میډیا سره کړي چې الته په بل خصوص د افغانستان متعلق د ډېرې پوښتنې وشولې او ډېر ښه او مثبت نظریات د افغانستان په هکله ورکړل هغې ویلې چې د افغانستان بې ثباتي د سیمې بې ثباتي ده فلهذا ټولو ته پکار ده د په سیمه کې چې د افغانستان سره لاس ورکړي د افغانستان حکومت فعلا چې دی مرکزی حکومت دی حاکم دی او مخالف نه لري نو د دې لپاره د ټول باید د سره لاس ورکړي چې افغانستان په حساب قوي شي تکړه شي او وشي کولی چې د دغه ستونزو د حالتونه ووځي په همدې دغه کې د ترهګرۍ د جنګ په مقابل کې ویل چې اسلامي امارات جدي اقدامات کړي دي او ښه اقدامات یې کړي دي او د مخدره موادو یا ټوکو په حصه کې د روګ د ټوکو په حصه کې دا خبره وکړله چې هغې باندې ښه کنټرول ترلاسه کړی دی او موافقه دي او دا باید تقدیر شي او د بهر نه ویل چې د اروپایي دغې نه د افغانستان تقدیر بدلول او د هغې نه تصمیم نیول دا نور په افغانستان کې کار نه کوي ښکاره خبره دا وه چې یعنې هندوستان او روسیه په دغه مقطع کې دا دغه وکړه چې که چېرته افغانستان ته ګواښ کېږي او بې ثباتي راځي دا چون سیمه بې ثباته کوي نو دوی به د افغانستان سره ودرېږي چې دا نهایتا ډېر مثبت دغه او دا زه په ده خوشحاله یم چې زما د هغه پیشنهاداتو خبرو چې په ټول د 4 کالو کې ما بار کول چې یو روسیه او یو هندوستان دا چې دی سره تاسو باید په هر حالت اړیکې جوړې کړئ او په رسمیت پیژندلو ته ځان نږدې کړئ دا تاسو ته ډېر کومک کولی شي او تاسو اوس ګورئ چې همدا ممالک دي چې افغانستان سره که ستونزه جوړیږي نو دوی به زموږ تاسو
شاته ودرېږي او لاس به راکوي او دا به د افغانستان لپاره دغه نو دا یو مثبت اقدام دی، ښه اقدام دی چې دغه اړیکې نور هم استواره شي او دې باندې پوټین هم ټینګار کړی دی چې د افغانستان سره د تفاهم د خبرو د لارې نه مسایل حل شي، نه د زور د لارې نه، ځکه چې زور حالات خرابوي او سیمه بې ثباته کوي. په نړیوالو خبرونو کې د روسیې بل خبر دا دی چې د روسیې په یوکراین ته خبرداري ورکړې دی چې د دنباس سیمه چې ده د دنه خپل پوځ وباسي، ځکه چې روسیه تصمیم لري چې دنباس هم ونیسي او دا کې د یوکراین د مخالفت کړی دی، ویلي چې تر اخره به جنګیږو. روسیه ورته ویلي دی چې که غواړي چې عسکر هم تلف نشي نو ښه دا ده چې په شا لاړ شي او سیمه پرېږدي، که پرېم نه ښودله که په زور او که په رضایي دا سیمه درنه اخلو او دا سیمه پاکوو. بل نړیوال خبر دا دی چې تاسو معلومه ده د نیویارک نوي میر آیا خاروال ممداني دا خبره کړې وه چې که نتنیاهو نیویارک ته راشي نو زه به هغه د نړیوالې جنایي محکمې په حکم سره گرفتاروم، ځکه د جنایت کړی دی. نو تاسو دا معلومه ده چې پرون ګوتیرش د ملګرو ملتونو رئیس دا خبر وکړه چې اسرائیل په غزه کې جنگي جنایات ترسره کړي دي او دا د نړیوالو قوانینو تخلف شوی دی او دا قابل دی په حساب قضایي حکم دی او د قضایي دغې لپاره باید محکمه لازمه لري، باید دا جنایت باید تحقیق شي. یعنی دا جنایت شوی دی او نړۍ باید د ده لپاره ودرېږي، ځکه چې اسرائیل دا کار کړی. نو د دې په اساس باندې ممداني دا خبره کړې وه چې دی که دا کېږي همې ویلو چې نتنیاهو که راشي او که پوټین هم راشي، ځکه دواړو باندې دا حکم شوی دی چې دی باید گرفتار شي، ICC دا حکم کړی دی. نو نتنیاهو دا خبره کړې ده چې زه نیویارک ته به راځم، زه ګورم چې څوک ما گرفتاره کوي. نو یعنې د زور خبره یې کړې ده، یعنې دی ښکاره کړې ده چې زه نړۍ ته هېڅ احترام نه لرم، نه قانون ته احترام لرم، نه نړیوال قانون کوم ارزښت لري او نه څوک زما مخه نیولی شي، او زه راځم نیویارک ته او که څوک غواړي ما ونیسي داسې خلاص او یې ګورم چې څنګه ما نیسي. بله خبره دا ده چې جرمني او همدارنګې ځینې 2-3 نورو اروپایي حکومتونو هم دا اعلان کړی چې که نتنیاهو اروپا ته راشي موږ د محکمې حکم نه په ځای کوو. اما همدغه د محکمې حکم چې که بیا د یو اسلامي خاورې د یو صدر اعظم یو پاچا پاکلی بیا وایي چې دا باید تطبیق شي، که تطبیق نه شو دا قانون مات شو او دلته خپله لګیا د قانون ماتي او یو جنایت کوي. خلاصه ممداني دا ویلي دي چې که دی د نیویارک هوایي ډګر کې راکوز شي نو زه به یې د ګرفتارۍ حکم ضرور ورکوم. بل خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د یو ډرون برید شوی دی چې هغې کې د پوځیانو یو اډه د پاکستان د پوځ اډه وهل شوې ده او ډېر ځاني او مالي تلفات یې ورته اړولي دي، خو تر دغې دقیقې پورې چا د دې ډرون د حملو نه تایید کړی، نه تصدیق کړی دی او نه یې منلی دی. مګر د ایران ځینې رسنیو چینلونو دا خبره کړې ده چې دا ډرون د اسلامي امارت ډرون و، تللی دی د پاکستان پوځ اډه یې وهلې ده او بیرته کامیابه راغلی دي، خو د اسلامي امارت د خوا نه دا خبره تایید شوې نه ده، نه تصدیق شوې نه ده او نه یې ښه ویلي نه یې بد ویلي دي، خو په میډیا کې دا خبر دی، دا مې تاسو سره شریک کړم. او یو ځلې بیا دا خبر دغه دی چې اکثریت قاطع د لیدونکو چې زموږ برنامې ګوري هغه یې دغه کړی دی چې سرحد د په هېڅ قیمت د پاکستان سره نه خلاصېږي او دا چې زه ګورم د اکثریت ټول یعنې تر دې حده بس دوستان لیکلي چې موږ مرګ قبول دی د ولږې نه، خو د پاکستان سره دروازه خلاصول نه غواړو. چې زه دا یو دی نو چې زه تاسو سره ورسوم. په دې زمره کې یو نوې خور زموږ تاسو صفحې ته راغلې وه په نامه د زرغونه آر، هغه هم دا لیکلي چې د دغې باید وازه نشي دا دروازه. ثنا هاشمي خور هم دا ادا کړې وه او نورو خویندو هم چنان دا تقاضا کړې وه چې باید د دروازې نه خلاصېدلو باندې ټینګار وشي. او اکثرا دوستان د ښځو د تعلیم او د حقوقو لپاره هم آواز اوچتوي او ماته وایي دا آواز هم اوچت کړه چې اسلامي امارت باید که غواړي چې ملت ورنه خوشحاله شي او په څنګ کې ودرېږي ښوونځی باید خلاص کړي، قانون اساسي باید ورکړي، د ملت خبرو ته باید غوږ کېږدي
او اخره خبر مې دا ده چې چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، زنګوله ووهئ او دوستانو سره شریکه کړئ. هغه اوله ورځ چې مې خواهش وکړ هغه ورځ باندې ډېر ښه 200 تر 220 تنو سبسکرایب کړو. بیا پرون تعداد نسبتا 120 تنو سبسکرایب کړو. که دغه ته قوت ورکو چې دا زیات شي دا به زموږ تاسو لپاره د چینل لپاره بخي او هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامه چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار عالمیان سپارم. وما علینا الا البلاغ.